بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ نننۍ ویډیو په پښتو ژبه کې د کیمیایي مواد یا د کیمیکلز نه پیښو شوو خطرو باره کې. خوږو ملګرو، کیمیکلز یا کیمیایي مواد چې کوم دي دا ډېر زیات خطرناک دي. د مختلفې خطرې د دې نه اورم لګي، د دې نه د ماکیم کېږي، د تیزابو په شکل کې چې کوم دی، یا تیزاب یا د ایسیډز او بیسز په شکل کې چې کوم دی، دا د انسان بدن ته نقصان هم رسولی شي. د دې بعضې نقصانونه ډېر زر ظاهرېږي، لکه څنګه چې اور یا دماکه یا د تیزاب سوځېدی، او د دې بعضې اثرونه داسې چې هغه ډېر زیات ټیملي او ډېر زیات خطرناکي. 9-10 کاله پس د هغې اثر ظاهرېږي، لکه د هغې نه الرجي کېدی شي، سترګو الرجي یا د بدن الرجي یا د نه پیپړو الرجي، او بعضې کیمیکلز خو داسې دي چې د هغې نه کینسر هم جوړېدی شي. کیمیکلز په مختلفو شکلونو کې زموږ نه غیر چاپېره موجود دي. دا د دوړې په شکل کې ویپرز او میسټ ورته په انګلیش کې نور وایي، لکه سپری چې څنګه کېږي هغه شانتې میسټ په شکل کې هم کېدی شي. دا د اوبو مایع حالت کې هم کېدی شي او د دوړې حالت کې هم کېدی شي. نو کیمیکلز مختلف قسمونه دي. دا د انسان بدن ته نقصان اله رسوي چې دا کله د انسان بدن ته ورننوځي. نو څنګه چې دې قسمونه مختلف دي، دا د انسان بدن ته ننوځي هم په مختلفو طریقو او په لارو باندې. دا خلک په سا کې راکاږي، لکه یو ځای کې دوړه د کیمیکلز، لکه سیمټو پلانټ کې یو سړی کار کوي، هلته دوړه د سا په ذریعه باندې د سا نالی ته بدن ته دننه ننوځي. دا جسم سره چې ولګي، لکه چېرته کې میسټ یا د سپری شکل کې په جسم باندې ولګي، نو په سرمنه باندې هم بدن ته ننوتی شي. بعض ټایم په ناخطایي کې انسان یې خوړی هم شي، اوبو سره څښلی هم شي، یا چایو سره، یا چې کوم ځای کې آلودګي وي هلته سړی سګرټ څکي، نو سګرټ کې هم په بریتینګ کې یا په ساه اخیستو کې چې کوم دی دا بدن ته ننوتی شي. د دې یو غټ قسم انګلیش کې ورته والټایل ارګینیک کمپاونډز وایي. دا به تاسو کتلي چې موږ کله نوې فرنیچر یا نوې ګاډۍ والو په هغې کې کینو، یا لکه چېرته کې کارپېټ وي، نو تاسو چې وګورئ د هغې کې یو خاص بوی وي. دا چې دې کې کوم کیمیکلز یا څیزونه استعمال شوي، نو هغه ورو ورو چې کوم دی خپل سمیل پرېږدي، او دا چې کله موږ دې کې سالو، نو که دا نقصان دی، نو دا څیز چې کوم دی انسان له نقصان ورکولی شي. د دې نه بچ کېدو مختلفې طریقې دي. ټولو نه اول ما مخکې هایرارکي اف کنټرول یو بل ویډیو کې ذکر کړی هم دی. غټه طریقه خو دا ده چې د دې نه سره سړی ځان خلاص کړي. مطلب یې لکه داسې کیمیکلز سره استعمالوي نه چې هغه د نقصان باعث جوړېدی شي. د دې نه علاوه دویم دا کېدی شي چې داسې کیمیکلز سړی استعمال کړي چې هغه کم نقصان دی. د دې مثال زه داسې درکولی شم، لکه یو ځای کې کمره کې موږ رنګ کوو، هلته کې د تیلو یا د تینر والا رنګ هم کېدی شي، هلته اوبو والا هم کېدی شي. ظاهري خبره چې د اوبو والا رنګ به انسان لپاره کم نقصان دی وي. یا دې کې چې کوم دی موږ په پروسس کې چینج راوستی شو، لکه یو کارخانه کې کار کېږي، هلته کې تاسو کیمیکلز ډېر نه ګرموئ، لږې ګرموئ، یا به کم نقصان دی. یا لکه مکس کوئ چې ډېر په تیزه تیزه نه مکس کوئ، چې څونه هغې کې ډسټربنس لږ جوړېږي، نو دې نه به یې نه دوړه کمه پاسي، او هغه به چې کوم دی کم نقصان باعث جوړېږي. د دې یو طریقه LEV ورته وایي، لوکل اگزاست وینټیلیشن. دې ته داسې پکې لګي، داسې اگزاست یې ورته لګي چې په کوم ځای کې دوړه کریټ کېږي، جوړېږي، هلته کې ورته یو غټ هوډ یا کور لګولی، او هغه چې کوم دی هغه کور یا کیمیکلز بهر وباسي. داسې LEVs به تاسو اکثر په دې ماډرن کچنونو کې لیدلي، لکه اکثر چې کوم کچن یې پخلي یې ځي د پاسه یو اگزاست لګېدلی، او غټ کور یې غټ هوډ یې خوله پرې راجوخته شوي په دې چولو وغیره باندې، او چې کوم لوګي جوړېږي نو هغه سیده بهر وځي او په کچن کې نه خورېږي. نو داسې په مختلف انډسټریز کې استعمالېږي. د دې نه علاوه هر یو کیمیکل په خپل کنټینر کې داسې خل پکار دي چې هغه د هغې نه په اسانه باندې روځي نه. لکه مطلب یې لکه څه داسې رنګ دی یا تینر دی، نو هغې ډبي سره داسې پکار دی چې دا ترې روځي نه او خلکو ته نقصان نه جوړېږي. کوم ځای کې چې تاسو کیمیکلز ږدئ، نو هلته کې ډېر خلک پرېږدئ مه چې هلته کې لاړ شي، او مطلب یې لکه ته نقصان ورسي. همیشه کوشش کوئ که کیمیکلز چانه توی شي، نو چې دا په وخت باندې صفا شي، چې څومره صفایي زیاته وي، نو دونه به چې کوم دی کیمیکل نه نقصان کمي. د دې نه علاوه دې خپل PPEs یا شخصي حفاظتي آلات هم میلاویږي، لکه ماسک اچولی شي یا چشمې اچولی شي، یا داسې کورالې میلاویږي. تاسو اکثر ډاکټرانو یا د بل چا لیدلي چې هغه سړي اچولي، نو کیمیکلز یې بدن سره کم لګي. د دې نه علاوه د خلکو ته د ټریننګ ضرورت دی چې مسلسل ورته خبرې وکړي شي، ځکه چې ډېر خلکو ته پته نه وي د نقصان، او د هغې د وجې نه کیمیکل سره مخامخ کېږي، او هغوی دپاره چې کوم دی غټ نقصان باعث جوړ شي. کم خلک چې داسې ځایونو کې کار کوي چې هلته د دې کیمیکل ته ایکسپوژر یا مخامختیا کېږي، ساعت په ساعت ډاکټر له ځي او خپل چیک اپ دې کوي چې څه نقصان ترې ونه رسي. او چې کومو کارخانو کې کیمیکلز استعمالېږي، نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي اګزاست یا LEVs لګېدلي چې دی مسلسل انسپیکشن کېږي او هغه په کنټرول کې اوسېږي. هر یو کیمیکل سره ملګرو یو کاغذ راځي، هغې ته MSDS وایي. په دې کې په ډیټیل کې لیکلی شوي چې یاره مطلب یې لکه دې کیمیکل نه
بدن ته څه نقصان کېدی شي، یا ایون دا هم پکې لیکلي چې ماحول انوایرمنټ ته، اوبو ته، هوا ته څه نقصان کېدی شي. او دې لپاره اهم PPEs څه شی دي، دې نه به بچ کېږي څنګه، اور ورته څنګه لګي. د دې کیمیکل انفارمیشن چې کوم دی دا HACU کې ویب سایټ باندې هم شته. اوشا ورته هیسکام وایي، HACU کې ورته کوش وایي، او اقوام متحده د یو خپل کلاسیفیکیشن هم کړی دی چې کوم ځای کې داسې خطرناک کیمیکل دي. په کار دا ده چې هلته کې مختلف ساينز او انسټرکشنز ولګي، داسې ساينونه ولګي چې په یې باندې لیکلي چې یاره دلته کې خطره ده او دې نه بچ کېدی څنګه کېدی شي. ایمرجنسي کنټیکټ نمبرز پکار دي، که داسې خطرناک کیمیکل سړي نه توی شي لکه تیزاب دی یا بل څه دی، نو په خپله یې راغونډول نه وي پکار چې سړی پرې نه پوهې، دې له پوهې خلک پکار دي. ما تاسو څنګه ووایي دې باندې نور انفارمیشن HACU کې اوشا ویب سایټس باندې شته دی. د دې چینل نور ویډیوز وګورئ د پښتو کې سیفټي باره کې، لایک یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ، شیر یې کړئ. که په دې کې څه کمی یا څه غلطي مې کړي په کمنټ کې راته ووایئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.